بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 19 د دسامبر کال 2015 چې جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن همچنان زما برنامه دوه برخې لري. اوله برخه نړیوال موضوعات دي، د افغانستان سیمه ییز او د خیبر پښتونخوا متعلق دي، او دویمه برخه کې به ستاسو پوښتنې تبصرې به دا راوخلو او د هغې ځوابونه به ووایو. نو څوک نړیوال موضوعات د افغانستان اوري، اوله برخه دې واوري، او څوک خپل د پوښتنو او ځوابونو ته منتظر یي هغه اوري، نو دویمې برخې ته دې مراجعه وکړي. نو د دواړو کې تاسو لپاره دغه شته دی، د پوښتنو په ځوابونو کې نړیوال او سیمه ییز مسایل راځي، نو هغې باندې هم زما تبصره وي. لومړی په دې نړیوالو سیمه ییز خبرونو کې اول دا دی چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په خاوره برید کړی دی. د کونړ دانګام ولسوالۍ باندې پرون او نن دواړه ورځې د توپ او د راکټونو مرمۍ ورولې دي. کله چې افغانستان بیرته بالمقابل برید کړی دی، نو هغوی بیا د ډرون او د جهازونو نه کار اخیستی دی. د همدارنګې اردو ملي چې کله د هغې په خواته ورغلي دي، نو د ډیورن غاړې ته اوښتي دي، ډېره سیمه یې ترېنه نیولې ده، 4 پوستې د پاکستان د پوځ فتح شوي دي او دا د اسلامي امارت د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. نو تر اوسه پورې اسلامي امارت هم په دې باندې کوم موقف نه دی نیولی. نړیواله موضوعات هم په دې کې تاسو ګورئ د پاکستان په هکله همیش خاموشي، ځکه چې کله دلته په افغانستان برید کیږي او دغه موضوع په نړیوال سټیج تاسو چې وړئ، هلته وایي چې دا په نړیوال خبرونو کې نه ده راغلی، نو دې لپاره د په مقابل کې موږ اقدام نشو کولی. که یو موضوع د نړیوالو خبرونو کې راشي که رانشي، که واقعیت ای و هلته به د کرښې دا کېږي او انسانان وژل شوي، نو ولې ملګرو ملتونه یا د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ یا د اروپا خارجه وزارتونه ولې غفلت کوي؟ په دې هکله دا یو پوښتنه ده چې د افغانستان باندې خو هره ورځ تهمت ویل کېږي، مګر د پاکستان په هکله ولې سترګې پټول کېږي؟ دا هغه لویه پوښتنه ده چې د افغانستان ملت یې کوي او د ده ځواب د نړۍ نه غواړي. دویم خبر دا دی چې د تاجکستان په سرحد باندې چې کوم چینایي وګړي وژل شوي وو او برید شوی و، د هغې متعلق په بدخشان کې اسلامي امارت عملیات کړي دي او د هغې د 3 کسه چې مظنونو د هغې جملې نه یو کس ژوندی نیول شوی دی. د تحقیق په نتیجه کې هغې دا منلې ده چې یو د ګاونډي ملکونو نه هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی او دا دنده سپارل شوې وه او د دې مسؤلیت د ادا کولو لپاره چې ډرون باندې په چینایانو باندې به حمله کوي او دوی به وژني، $55,000 د دغې یو عملیات لپاره دوی ته ورکړل شوي. نو دا یو غټ ثبوت دی چې دا اسلامي امارت لاس ته ورغلی دی. دا کسان یې نیولي دي په بدخشان کې او ویل کېږي دا 3 کسه وو، 2 کسه نور هم دي، د یو کس په دغې به نشاندهي به وشي. که چېرته بیرته پاکستان ته تښتېدلی نه نو حتما به ګرفتاره شي او دا بیا یو بهترین ثبوت دی چې نړیوال سټیج باندې چې اوس په افغانستان باندې تهمت ویل کېږي چې افغانستان کې ترهګري ده او پاکستان ځان پاک راوباسي، دا هغه ثبوتونه دي چې د پاکستان خلاف نه استفاده کېدلی شي. همدارنګه تاجکستان د خپل د دفاعي او د سرحدي امنیت لپاره شورای امنیت د سجمی، یعنی د روسیې او د هغې د اقمارو د ملکونه چې په منځنۍ اسیا کې دي، د هغې شورای امنیت ته یو خپل لیست سپارلی دی چې کوم لوازم دی کولی شي د خپل د خاورې د دفاع لپاره ضرورت لري. که دغه شورای امنیت یعنی د مشترکه دغه چې د شورا چې دی ورته دا برابر کړي او دوی دا هم غوښتنه کړې چې د دې مرستې ترڅنګ چې موږ ته به اسلحه دفاع او دا شیان به راکول کېږي د شورای امنیت د سجمي نه، یعنې د ټولو ملکونو نه. د روسیې قوات هم زموږ په سرحد کې پرېوځي تر څو زموږ سرحد د افغانستان د خوا نه محفوظ شي. دغه کوم شی چې تاجکستان کړی دی، دغه زه بار بار اسلامي امارت ته وایم چې تاسو خپل د امنیت د ساتلو لپاره، د دغې سیمې د امنیت د ساتلو لپاره تاسو د دغسې ملکونو لکه د شورای امنیت د سجمي نه دا غوښتنه کړې چې ځکه دوی د هغې غړي دي، موږ خو یې غړي نه یو، مګر موږ د روسیې چینو د دغې ګاونډیانو نه چې کله وایي دلته ترهګري ده، موږ ورته وایو چې تاسو زموږ ضرورتونه لوازم پوره کوئ، موږ به امنیت ونیسو او دا سیمه به دغه کړو. یعنې دغه عمل افغانستان هم کولی شي. روسیې یو ځل بیا پاکستان ته خبرداری ورکړی دی او دا خبر بلومبرګ نشر کړی دی چې که د افغانستان د فضایي حدودو او ځمکني حدودو نقض کیږي، نو روسیه به د مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. همدارنګې روسیې
د خوانه دا خبر هم راغلی دی چې د ترکیې کوم یو S-400 میزایلونه چې امریکای ورته ویلي چې تا تر څو دا خبر ما تاسو 3 ورځې مخکې درکړی وو چې هغه امریکای ورته ویلي چې کته د روسیې باندې د ګیس او د پټرول اخیستلو دغه بند نه کی دغه نه قرارداد دی او S-400 ورته بیرته ورنه کی تا ته دغه د F-35 نه درکو. نو اوس ویل کیږي چې اردوغان چې دغه تیر ځلی په کوم مجلس کې د پیوټین سره لیدلی او الته ورته دا یاد کړی و چې د غوړی د S-400 میزایلونه بیرته روسیې ته وګرځي او روسیې دا خبره کړې ده چې چیرته دا میزایلونه ترکیه موږ ته بیرته راکړي موږ به دا میزایلونه د افغانستان د دفاع لپاره ورکو ځکه د افغانستان د حدودو د دفاع قایمول او د امنیت ترلاسه کول دا د سیمې د روسیې او د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره ارزښت لري د لپاره دی ویل ځکه چې S-400 د اخیستلو توان افغانستان نه لري دومره بودیجه نه لري او دا هغه اډوانس ټکنالوژي ده چې روسیې هر چاته ورکوي نه یعنی که ترکیه ته ایران ته ورکړی ده د یو غټ قراردادونو په اساس او د ژمنو په اساس ورکړی ده افغانستان نسبتا وړوکی مملکت د اقتصادي توانایي دومره نشته او دا ډیر اډوانس میزایلونه دي اما نن دی دا وعده کړی ده چې دا میزایلونه چې ترکیه ریټرن کی دی به دا افغانستان ته ورکړي او د کچته دا خبر درست ثابت شي او واقعیتي دا سخت یو لوی اقدام دی د افغانستان په ګټه دی او دا د افغانستان په خیر دی همدارنګه په بلوچستان کې په دوه جلا جلا حملو کې چې بي ال کړي دي د پاکستان په پاول باندې په دوه سیمو کې کړي دي یو په باغزو مندو سیمه کې او بل د دشت په سیمه کې کړي دي چې د باغزو مند په سیمه کې په کاروان باندې برید شوی دی 2 تنه په فوجیان وژل شوي دي او په دشت کې په پوز باندې چې برید شوی دی مالی او ځاني تلفاتو راپور دی او د امنیتي کامرې چې هلته کم یو د اردو وي هغه کاملا له منځه وړي دي نن همدارنګه په پاکستان په اسلام آباد کې د یو محکمې تر مخ یو لویه چاودنه شوې ده چې په هغې کې 20 تنه مړه او 20 تنه زخمیان شوي دي همدارنګه په خیبر پختونخوا کې د ډرون په ذریعه باندې یعنی د بي پیلوټ جهازونو په ذریعه باندې د پوز پر اډو او په دغه باندې حمله شوې دي او پوز د بابت نو سخت په تشويش کې دي چې د زمونږ مخالفین یعنی ازادي غوښتونکو لاسته اوس ډرون ورغلي دي او دا ډرون دوی د شپې او د ورځې کار اخلي او د باندې د پوز ډیر زیات صدمه ګوري او د دې بابت نه دوی په تشويش کې دي همدارنګه فرنٹ لاین او واشنگټن پوسټ یو راپور په اساس اسرائیل یو لیست جوړ کړی دی چې هغه لیست کې سلطنه د ایران لوی ساینسپوهان او کارپوهان دغه دي چې د دې په لیست کې دي چې دوی به دا وژني چې دغه د جملې نه دی وی چې کله دی په ایران باندې برید کړی او د دې کوشش دا چې د سلواړه سلطنه په یو وخت کې دی وژني چې بیا هغه کې دوی صرف 14 سنه وژلي او د یو بل راپور په اساس 3 تنه وژل شوی دي نو نور دغه نه په حساب د غاتیات نو نور لیست چې دوی سره دی دا به دوی وی چې دا به عملی کوي او هر وخت چې دا سانسپوهان به وژني ایران دا وی چې که زمونږ فرزند تاسو اتمی او دا بټي ودام د منځ ویسي دا علم چې دی دا زمونږ په بچو سره دی یعنی موږ خلک ټرین کړي تربیه کړي دي زموږ په ساينس پوهانو د وژلو او زموږ د اډو د منځوړلو سره تاسو نشي کامیابیدل چې دا وهي همدارنګه اسرائیل په غزه باندې بریدونه کړي دي الته د مهاجرینو یو کمپونه دي په نامه د نور او د شمس دا کمپونه بمبارد کړي دي به وزله خلک ته صدمه رسولې ده او ماشومان او دای ټپین کړي دي او یو 3 تنه ماشومان د اسرائیل په ځان سره ژوندۍ بولې دي بل خبر دا دی چې په عراق کې د امریکا په هوایي پایګاه باندې چې کوم یو هوایي میدان یا هوایي ډګر د هغوی په کنټرول کې دی ولته د هغوی جهازونه دي او دفاعي سیستم دی په هغې باندې برید شوی دی دغه برید چې دی دا د بلډ میدان هوایي باندې شوی دی چې دا د صلاح الدین په ښار کې دی او دلته د هغوی ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی همدارنګه 2 امریکایان په ښار د شهر الحریر کې چې دغه د موټر په دغه چپه شوی دی موټر او هغه کې د 2 امریکایي پوځیان مړه شوي دي چې د راپور په حساب امریکایان تایید نه دی کړی خو خپل عراقیان وایي چې او دا موټر په الحریر کې اوخته دی خو امریکایان ولې پټوي په دمانه دوی وایي چې د کوم اطلاع دوی نه لري
همدارنګه دا خبر دی چې نن تیره شپه پروګرام داو چې ممکنه ده امریکا په وینزویلا باندې برید وکړي او د وینزویلا یعنی کاراکاس چې دغه پلازمینه ده د مادورو شورای امنیت ته درخواستي ورکړې ده چې مخکې د امریکا په موږ برید وکړي شورای امنیت باید یو ناسته وکړي او د دې موضوع باندې غور وکړي ترڅو د دې برید مخه ونیول شي خو امریکا دا تصمیم نیولی چې دوی فکر کوي دا برید به کوي او دوی به وینزویلا نیسي او مادورو به یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني او مادورو دا ژمنه کړې ده چې دی به تر اخره پورې خپل د ملت سره ودرېږي او د خپل خاورې نه به دفاع کوي او دی ویلي چې موږ به امریکې ته ماته ورکوو او سره دی چې توازن د نظامی برابر نه دی مادورو دی ډېر لږې سوخو تیاری لري روسي او سمیک تیاری لري نور زیاتې نه لري خو او امریکا قوت خو پې زیات دی او ټوله ساحه یې ورته په حساب کنټرول کړې ده او کشتیګانې ورته زیاتې له منځه وړي دي نو بیا هم ممکنه ده چې دوی برید وکړي او کله چې تاسو دا خبره اورئ کېدای شي یا برید شوی او یا به برید په همدغه نن ورځ باندې کیږي همدارنګه عراقچي دا منلې ده چې د امریکا په برید کې د دوی هغه اتومي بټۍ چې دي کاملا له منځه تللي دي او دا ناکاره شوي دي چې دا ولې عراقچي په دغه مرحله کې دا خبره ومنله ځکه چې دوی خو تر اوسه پورې دا ویلي چې امریکا کوم بریدونه کړي دي هغه موږ ته سم زیان نه دی رسولی او زمونږ دغه چې دي ډېر لږ صدمه شوې ده هغه جوړیږي او نور زمونږ هغه سنټریفیوج چې دي او یورانیم او مراکز دا چې دي دا خپل په ځکه روغ دي دا خراب شوي نه دي اما اوس برعکس عراقچي وایي چې دا ځایونه کاملا خراب شوي دي د ده جوړېدل ژر ممکنه نه ده او د دې نه موږ استفاده نشو کولی د ده مطلب څه دی چې ولې عراقچي دا خبره اوس دا وکړه د ده مطلب دا دی چې عراقچي د دې مسلې د مخې نه لرې کولو لپاره اسانولو لپاره د امریکې خبرې باندې مهر ولګو چې ته وایې چې ما وهلي دي خو تا وهلي دي خراب کړي دي بل دا دی چې هغې روسیه او اسرائیل وایي چې نه دا ایران خبره صحیح ده دا نه دي خراب شوي بنان موږ باید دوباره پې برید وکړو اوس ایران وایي چې نه د امریکې خبره صحیح ده امریکې چې دا والي دي بالکل دا خراب کړي دي د دې نه کار نه اخیستل کېږي د ده لپاره نو موږ سره هغه یورانیم هم 400 کیلو چې دي موږ سره نه دي هغه دلته د منځه تللي دي او دا مراکزو ته چې موږ د ګروسي رافایل ګروسي ته اجازه نه ورکوو لپاره دی چې دا ځایونه تخریب شوي دي نو موږ اجازه نه ورکوو یعنی هم د ګروسي هغه موقف اوس دی را دی هم د اسرائیل او د ځان د امریکې طرف ته په دې نیسي چې یو خو امریکا هغه د غرور نه دا خبره کوي چې موږ دا کړي کله چې د ټرمپ ته وایي چې ستا خبره بالکل صحیح ده تا زه وهلی یم ته خراب کړی دی په هغې باندې دا خوشحالېږي هغه بیا اسرائیل ته وایي چې دا خو ما وهلی دی هغه د هغې وایي چې وهلی یم نو زه فکر کوم دوی دا تخنیک نه اوس کار اخیستی دی چې د اسرائیل د موقف ماتولو لپاره د امریکې دریځ تایید کړی دی او ځان د دې بار نه وباسي تر څو د بل برید نه دی بچ پاتې شي او مذاکرات ته لاړ شي او د مذاکراتو په نتیجه کې دی یو تفاهم ته ورسیږي د نن اخري خبر دا دی چې څرنګه تاسو معلومه ده عاصم منیر د دریم ځل لپاره د سږ کال کې 2015 کې د ورزي به د ټرمپ سره به ګوري ځکه ټرمپ ورته ویلي چې د پوځونه غزې ته ویسه د مخکې دی چې قوا هلته ویسي دا د یو تفاهم لپاره غواړي چې هلته لاړ شي مګر د تګ نه مخکې دی لیبیا ته تللی دی او هلته د دغې سره غواړي وګوري د افطار سره دغه د لیبیا د هلته خو دوه نظامه دي یو د بل دوه جنرالانه دي افطار دی او فتح دی فکر کوم دا د دواړه یو د بل په مقابل کې ولاړ دي پخوا په نظام کې سره یو ځای و کودتا هم سره یو ځای کړی و خو بیا بیرته سره اختلاف کې شول او د اوس فعلا دی په دغه کې هلته په جنګ کې دي نو دی هلته ورغلی دی او چې د دې نه به د تګ نه به څه هدفي څه پروګرام دی او امریکې ته به څه پیغام ځان سره وړي یا کومه دنده ورکړي دا به وروسته معلومه شي او دا به هلته ځي او په دې مسایلو د افغانستان په مسایلو باندې به هم خبرې کوي هیله ده چې برنامه وګورئ خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ تر بل برنامې چې ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسو په لوی پروردګار سپارم وما علینا الا البلاغ